دې خواته اوس شاباش لږ نور ځان نه مخکې کړه. شاباش ټیک شو. اوس کېناستې؟ الحمدلله. ښه جنید دا راته ووایه څومره وخت پس کېناستې؟ یو تقریبا 2.5 کاله سر کېږي سر کېناستم به سر به 2 منټه 3 منټه سر سپورټ به راسره وه. سپورټ به سپورټ به سم لازمي و. سر زه به یېرېدم. ما یې سر سټارټ موډ کې پاتې شي سره ما اوس نمبر کړ سر. او دا راته ووایه جنید څه و چې موږ ته راغلی که نه جی سر. تا شلوار هم نه و. نه جی نه اوس سر جی شلوار د څومره ټایم پس واچو؟ سر جی والله ډېر څنګه مې چم کړ سر مې سر کنټرول مې اچولی دی او بیا مې سر شاور په سترګو لیدلی چې هغه څنګه کېږي. اوس څو کاله پس تا ته شلوار واچو؟ 2.5 کاله بعد سر 2.5 year بعد. 2.5 کاله بعد یا مولی پیپر او سر دا څه خوشحالي خوشحالي. الحمدلله سر جی سر این سر پښتاني سر پنجابی هونی نو. ٹھیک تھا ٹھیک تھا. اصل کې بیسیکلی زما د ویډیو کلیپ مطلب دا و چې دا هغه جنید دی چې دی به چې کله راغی نو دی به 2 کسانو نیو راپاسه وبه یې ټیک ده. دلته الحمدلله نن درېیمه ورځ ده او داسې 2-3 سیشنز ورکړل څومره رینجز سر نن فرست ډے و چې تاسو مونږ راغلی سر زه کېنم سر نن فرست ډے نن دا دی چې موږ د دې لږ رینجز نارمل د هیڅ چې څومره راتلی شول ځکه چې د دغه اوس موږ ایکس رې دا کوو ګورو اسیپیټنټ څومره جوړ شوي دي د کنټرکچرز خو الریډي جوړ شوي دي په نور ګورو چې دا څومره رینجز اویلیبل دي د هغې پورې موږ دلته چې کوم سیشنز ورکړو نو دا تقریبا 5-6 سیشنز کې دی دومره شو چې دی اوس الحمدلله خپله باندې انډیپنډنټ چې دی لاین ته تللی شي بیا د لاین نه سټینګ ته راتلی شي اینډ انشاءالله چې دی مخکې ګورو چې د څومره دې کې چینجز راځي انشاءالله هغې ته به یې راولو انشاءالله.